السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که چیرې تاسو خپل فیسبوک آی ډي په کوم موبایل کې خلاصه کړې وي او اوس هغه موبایل له تاسو سره نه وي، هغه موبایل تاسو خرڅ کړی وي، یا که چیرې تاسو خپل فیسبوک آی ډي د کوم ملګري په موبایل کې خلاصه کړې وي او هلته مې نه وي لوګ آوټ کړی، له تاسو څخه هېره سوې وي او اوس بل څوک ستاسو د فیسبوک آی ډي استعمالوي، نو تاسو هیڅ مه پریشانه کیږئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته په فیسبوک کې یو ډېر خوندور سټینګ در وښیم چې د دغه سټینګ په ذریعه سره به تاسې وکولی سئ چې هغه ټول موبایلان، هغه ټول ځایونه معلوم کړئ په کوم ځای کې چې ستاسو د فیسبوک آی ډي استعمالیږي. نو بیا تاسو په ډېرې اسانۍ سره صرف په یو کلیک سره له هغو ټولو ځایو څخه خپل آی ډي لوګ آوټ کولی سئ، له هغو ټولو ځایو څخه خپل آی ډي ختمولی سئ. نو ډېر ضروري سټینګ ده، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو، اول به تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ، لاندې به ولاړ شئ، لاندې یو اپشن دی د سټینګز اینډ پریویسي په نامه باندې. په دغه سټینګز اینډ پریویسي باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا په سټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ، ګور بیا په دې کې دویم ګروپ ده د سکیورټي په نامه باندې. په سکیورټي ګروپ کې اول اپشن د سکیورټي اینډ لوګین. په دغه سکیورټي اینډ لوګین باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سکیورټي اینډ لوګین باندې کلیک وکړئ، دلته ګورئ ویر یو آر لوګډ ان. دلته تاسو ته ستاسو آی ډي درښیي چې ستاسو آی ډي په کومو موبایلانو او په کومو کمپیوټرانو کې خلاص شوی دی یا په کومو موبایلانو او په کومو کمپیوټرانو کې استعمالیږي. نو سمپل ګوره څنګ ته سیال ده، په سیال باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیال بټن باندې کلیک وکړئ، نو دلته تاسو ته هغه ټول موبایلان او کمپیوټران رااړوي په کوم موبایلانو او کمپیوټرانو کې چې تاسو د فیسبوک آی ډي خلاصه شوې وي. نو ګور دوستان، تاسو کتلی سئ چې زما خپله فیسبوک آی ډي په دغو موبایلانو او کمپیوټرانو کې خلاصه شوې ده. او ګور دلته فلحاله زه اکټیو نه اوسم، یعنې زه فلحاله په دې موبایل کې خپل آی ډي استعمالوم. سیمسنګ ګلکسي جی 6 پلس موبایل ده. ګور دلته وایي 1 غنټه مخته ستاسو د فیسبوک آی ډي چې د هغه په کمپیوټر کې په کروم براوزر کې خلاصه شوې ده. 15 غنټې مخته بیا په انډراید موبایل کې په یو سی براوزر کې خلاصه شوې ده. 15 غنټې مخته بیا په آیفون 6 موبایل کې خلاصه شوې ده. دغه رقم ګوره دغه ټول موبایلان او کمپیوټران دي په کوم کې چې د موږ فیسبوک آی ډي خلاصه شوې وي. نو دلته بیا تاسو ته ستاسو آی ډي هم راواړوي چې ستاسو آی ډي دلته 2 غنټې مخته خلاصه شوې ده. نو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې خپله فیسبوک آی ډي مو له هغه ځای څخه لوګ آوټ کړئ، کوم چیرې یو لوګ آوټ کوئ، یو لوګ آوټ کولی سئ. اوس مثال زه غواړم له آیفون 6 موبایل څخه خپل آی ډي لوګ آوټ کوم، ویې باسم. ګوره د هغه موبایل څنګ ته دلته 3 ډاټه دي. په دغه 3 ډاټه باندې به تاسو کلیک وکړئ. لاندې لوګ آوټ بټن ده، په دغه لوګ آوټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په لوګ آوټ بټن باندې کلیک وکړئ، نو ګور دوستان، تاسو کتلی سئ چې له آیفون 6 موبایل څخه د موږ آی ډي لوګ آوټ شوه، ختمه شوه. اوس یې د موږ آی ډي په هغه آیفون 6 موبایل کې هېڅوک هم نسي استعمالولی. دغه رقم که چیرې تاسو غواړئ چې په یو وار باندې له ټولو ځایو څخه خپله فیسبوک آی ډي لوګ آوټ کړئ، نو لاندې ګوره لوګ آوټ اف آل سیشنز بټن ده. سمپل په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په لوګ آوټ اف آل سیشنز بټن باندې کلیک وکړئ، بیا به سمپل په دغه لوګ آوټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په لوګ آوټ بټن باندې کلیک وکړئ، نو ستاسو د فیسبوک آی ډي په هر ځای کې خلاصه شوې وي، په هر موبایل کې خلاصه شوې وي، په هر کمپیوټر کې خلاصه شوې وي، نو ستاسو د فیسبوک آی ډي به له هغه ځای څخه لوګ آوټ شي، له هغه ځای څخه به ختمه شي. نو بل به بیا هېڅوک هم ستاسو د فیسبوک آی ډي هلته نسي استعمالولی. نو دوستانو، ډېر ضروري سټینګ ده. کوم چیرې ویډیو خوښ شوي، ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانې کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.